ملګرو دا پارت 2 دی. په دې کې به زه تاسو درښایم چې د خپلې خوښې یو مشهور اداکار یا اداکارې اواز به تاسو څنګه په خپل وایس کې ریکارډ کوئ په اسانۍ سره، او بیا به هغه وایس څنګه په ویډیو باندې ایډ کوئ څنګه چې تاسو زما ویډیوز ګورئ. نو اول سره دغه یوه ویډیو ګورئ او بیا درته طریقه درښایم. السلام علیکم عثمان غازی، आपका कितने ड्रामे सोशल मीडिया पर मौजूद है? वालेकुम अस्सलाम समीउल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे कुल 30 ड्रामे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। ملګرو څنګه چې تاسو دغه ویډیو وکتله نو په دې باندې ګوره ما وایس هم ریکارډ کړی دی او بیا ورسره لیپ سینګ هم دی. نو دا پارت 2 دی، په دې کې به زه تاسو ته ټوله همدغه طریقه درښایم. په سټیپ 1 کې به درښایم چې تاسو به د وایس جوړولو دپاره لیکل څنګه کوئ، هغه هم مکمل فری. که ستاسو تعلیم نه وي نو تاسو بیا هم کولی شئ څنګه چې زه یم. په دویم سټیپ کې به زه تاسو ته درښایم چې تاسو به د هغه لیکلو نه وایس څنګه جوړوئ که د مشهور اداکار یعنی عمران خان، عثمان غازي او دغسې د نورو اداکارانو وایس به تاسو څنګه کلون کوئ. نو په دویم سټیپ کې به دا درښایم. او په دریم سټیپ کې به زه تاسو ته درښایم چې تاسو هغه وایس په تصویر باندې څنګه ایډ کولی شئ چې هغې سره لیپ سینګ هم کېږي، هغه وایس هم وي او د هغې سره سره لاس خوځول پکې هم ایډ کوي تاسو. نو ملګرو دا مکمل طریقه به درښایم. که تاسو پیلنی پارت نه وي کتلی نو زموږ په یوټیوب چینل کې اپلوډ شوی دی. ما دغه یو تصویر پې جوړ کړی دی په هغه پیلني پارت کې، او دا تصویر ما څنګه جوړ کړی دی نو لاړ شئ هغه پیلنی پارت وګورئ. اوس به د دغه تصویر باندې زه AI وایس ایډ کول غواړم، یو خپل وایس او یو د عثمان غازي. نو راځئ مکمل طریقه را سره د موبایل په سکرین باندې وګورئ. خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمی سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت ملاویږي. نو راځئ ځو د موبایل سکرین ته. خو د هغې نه مخکې تاسو په سکرین باندې کلیک وکړئ او دغه آپشن در سره ووهئ چې د هر څه نه خبر شي او تاسو سره د موبایل سکرین مکمل غټ شي او یو سټیپ تاسو نه میس نه شي. نو دا در سره لازم ووهئ. ملګرو دوستانو زه د موبایل سکرین ته راغلم. اول به زه تاسو ته د ویډیو دپاره سکریپټ څنګه لیکئ، که ستاسو تعلیم نه وي نو بیا یې هم لیکلی شي لکه څنګه چې زما تعلیم نشته او زه یې لیکم. نو راځئ ملګرو طریقه درښایم چې دا زه په کومه طریقه باندې لیکم. صحیح ده، او په دې باندې ما یو کمپلیټ ویډیو هم جوړه کړې ده، خو هغه ویډیو به هم درښایم. اول ګوره زه تاسو ته طریقه درښایم. زه ورته دلته کې لیکم چې ما سره یو 2 کسان دي، هغې خبرې اترې کوي، گفتگو کوي. د یو نوم عثمان دی صحیح ده، او بل زه یم د هغه نوم سمیع دی صحیح ده ملګرو. نو ما ورته دغه رقم ولیکل، صحیح تاسو را سره کتلی شئ. او یو خبره دا هم ده ګوره دا لیکل زه نه کوم، ما ته بالکل لیکل نه راځي صحیح ده که نه، دا درته زه اول نه وایم. دا طریقه به زه تاسو ته درښایم چې تاسو به څنګه لیکل کوئ. که ستاسو تعلیم نه وي نو تاسو بیا هم لیکل کولی شئ. نو ما ورته ولیکل چې السلام علیکم عثمان غازی، आपका कितने ड्रामे सोशल मीडिया पर मौजूद है. نو هغه ولیکل زما 30 ड्रामे موجود دي. وګورئ تاسو ته کتلی شئ اول سمیع الله دی او بیا عثمان دی صحیح ده. نو ما السلام چلی عثمان وعلیکم السلام سمیع الله بھائی، मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे 30 ड्रामे موجود है सोशल मीडिया पर. نو دغسې ولیکل صحیح ده. د دې لیکلو طریقه به درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې فری لیکل وکړئ. زه به اوس انشوټ ایپس ته راشم صحیح ده. طریقه درښایم ملګرو هر څه سټیپ بای سټیپ. چې کله زه انشوټ ایپس ته راغلم صحیح ده که نه، نو زه به دغسې یو دا تور بلیک یا یو تصویر راواخلئ او خپل وایس ریکارډ کړئ صحیح ده چې څه ورته ویل غواړئ. نو زه چې دلته کې اوس ووایم چې السلام علیکم عثمان غازی، आपका कितने ड्रामे सोशल मीडिया पर मौजूद है، دغه رقم به ولیکلو که نه، نو تاسو هم دغه رقم به خپل وایس که جوړوئ. نو دا خو زه اول خپل وایس جوړم، بیا به د عثمان وایس زه تاسو ته په ایپس کې جوړم صحیح ده که نه. نو د هغې طریقه به هم درښایم. نو ملګرو ما خپل وایس ریکارډ کړلو صحیح ده، څومره ویډیو جوړم د هغې ریلیټډ ما وایس ریکارډ کړلو. تاسو به په دې باندې زما نه ښه پوهېږئ ځکه چې هر چا به انشوټ ایپس استعمال کړی وي صحیح ده. نو وایسونه اوس ما سره د خپلې ژبې ما ریکارډ کړل صحیح ده. تاسو کولی شئ چې په خپل لیکل خپل وایس په لیکلو باندې هم ریکارډ کړئ، د هغې طریقه درښایم. او دغسې ډایرکټ هم ریکارډ کړئ. نو ما ډایرکټ ریکارډ کړلو خپل وایس، او د عثمان غازي وایس به زه درته اوس ریکارډ کوم صحیح ده. نو ما چې څه ویلي زما په باره کې څه هغه ما ریکارډ کړل. اوس چې عثمان غازي کومې خبرې کول غواړي هغه خبرې به زه د دغه ځای نه کاپي کړم او د دې نه به زه یو وایس جوړ کړم، یو آډیو به ترې جوړه کړم چې هغه زه بیا په هغه تصویرانو ولګوم. د دې دپاره دغه ایپ ضروري دا به انسټال کړئ د پلی سټور نه صحیح ده. وایس دغه دی وایس کلونینګ نوم یې دی صحیح ده ملګرو.
او لاندې به په دې ځای کلیک وکړئ دلته بره به تاسو یو نمبر ورکوئ سیده ستاسو د وایس هغه نمبر به وي نو ما سمپل ساده دلته کې 5 لیکلو بیا به دلته کې په دې اپلوډ باندې کلیک وکړئ او د دغه ځای نه به تاسو د هغه چا وایس اپلوډ کړئ د چا وایس چې تاسو اډ کول غواړئ ایډیټ کول غواړئ دا نه به تاسو آډیو جوړ کړئ دغه به تاسو یو 100 سکند ویډیو راوالئ دا نه به آډیو جوړ کړئ هغه به ځان سره وساتئ نو ما آډیو د عثمان غازی راوایسته وګوره عمران خان او د نواز شریف آډیوګانې دي را سره ما د عثمان غازی راوایسته دلته کې سیده ګوره ورته دلته کې به زه هغه لیکل ورکم او لاندې به په دې جنریټ باندې کلیک وکړم او ما ته به د عثمان غازی وایس جوړ کړي سیده ملګرو کوم چې دا وایس ما اپلوډ کړو دا آډیو به دلته به لاندې به زه په ډاونلوډ باندې کلیک وکړم دا ما سره ډاونلوډ شي ملګرو سیده اول در باندې ګوره ما واورېدلو خو تاسو ته په ریکارډینګ کې نه ښایي ځکه چې هلته 2 ریکارډینګ شروع دي نو اورېدی نه شي نو ملګرو لاندې به په ډاونلوډ کلیک وکړئ او دا به تاسو سره ډاونلوډ شي اول مې درته ویل چې اول د چا وایس کلون کول غواړئ د هغه به یو ویډیو راواخلئ او د هغه نه به آډیو جوړه کړئ نو زه به اوس ګوګل یا کروم ته لاړ شم ملګرو دلته کې به زه ولیکم DREAMINA دغه رقم باندې به مې ولیکل تاسو ته په سکرین باندې ما ولیکل ښه غټ غټ چې درنه ورکېږي نه سکرین شاټ ترې راواخلئ دغه ویب سایټ ته به راشئ سرچ پې کوئ دغه ویب سایټ په ټاپ باندې په دې باندې به کلیک وکړئ بیا به دلته کې ملګرو دا ایډ فری دی که څه شي په دې باندې به کلیک وکړئ سیده تاسو ته ما اوله مې ویل ګوره ما ته لیکل نه راځي هر څه زه فری کوم زه به تاسو ته طریقه درښایم چې تاسو به دا لیکل څنګه کوئ کوم ځای نه به یې کوئ ملګرو تاسو که دا ډیسکټاپ موډ ته نه اړولي نو اول به ډیسکټاپ موډ ته دغه اپس واړوئ چې هر څه تاسو سره واضح ښکاري ملګرو ښه سټیپ بای سټیپ مو په هر څه پوهیم دا لاندې څومره ویډیوز تصویران تاسو ګورئ دا پکې خلکو جوړ کړي دي او دا اپس مکمل فری دی دا ویب سایټ سوري دا مکمل فری دی او تاسو په دې کې AI اوتار تصویر نه ویډیو او داسې د لیکلو نه تصویر هر څه پکې تاسو جوړولی شئ او لاندې تاسو به په دې سینپ باندې کلیک وکړئ که څه شی لاګین باندې سیده سینپ دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ سیده ملګرو تاسو ته شو کېږي دغه کونج کې لاندې کله مو په دې باندې کلیک وکړلو تاسو سره به دلته کینه داسې شیزونه راشي تاسو په ایمیل سره کولاوئ ټیک ټاک سره کولاوئ فیسبوک سره کولاوئ او دغسې څلورم نمبر که تاسو وګورئ دغه ایمیل آپشن غوندې کې دی که دې سره لاګین کوئ دا څه دپاره دی څلورم نمبر ډېر خوندور دی دا د دې دپاره دی چې تاسو کولی شئ چې د ټیم میل نه ورته اکاونټ راولئ او جوړ یې کړئ پې نو د ټیم میل نه تاسو اکاونټ په دې کې استعمالولی شئ او ډېرې ویډیوز پې جوړولی شئ سیده خو زه سمپل ساده د خپل ایمیل سره لاګین کول غواړم نو په دې پیلني باندې به کلیک وکړم دغه ځای نه به زه یو خپل ایمیل اپلوډ کړم چې کله مې ایمیل اپلوډ کړم ملګرو زما اکاونټ ما سره کلیر شو جوړ شلو سیده زه اوس تاسو ته بره درښایم سیده دلته کې تاسو څه په دې ویب سایټ کې جوړولی شئ AI ایمیج تاسو کتلی شئ دلته کې تاسو ایمیج جوړولی شئ دویم نمبر باندې دی AI ویډیو تاسو ویډیو جوړولی شئ د تصویر نه ویډیو جوړوئ هر څه کوئ خو ویډیوز جوړولی شئ او په دریم نمبر ډېر زبردست ټیپ دی AI اوتار نو دلته کې تاسو په یو تصویر باندې په یو ویډیو باندې لیپسینګ کولی شئ په دریم نمبر کې سیده راځئ سټیپ بای سټیپ درته یو درښایم سیده اول به زه راشم ایمیج ته چې دا به تاسو ته ایمیج څنګه جوړوي نو ملګرو زه به چیټ GPT ته راشم او په چیټ GPT کې زه د تصویر جوړولو دپاره یو پرونټ لیکم سمپل ساده سیده نو ملګرو دا به زه څنګه لیکم ګوره ما ته لیکل نه راځي خو بیا هم درته وایم دا طریقه درښایم ګوره دلته کې ورته اوس ما ولیکل چې زما دپاره یو تصویر جوړ کړه چې یو سړی دی د پرانس ټاور سره ولاړ دی او هغه سره په لاس کې پیشو ده نو ګوره د ماته مکمل پرونټ ولیکل که تاسو غواړئ چې دغه لیکلو طریقه زده کړئ که ستاسو تعلیم نه وي بیا هم تاسو دا لیکل کولی شئ نو دا به څنګه کوئ ملګرو نو په دې باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده هغه ویډیو زما په یوټیوب چینل کې پرته په دغه تمنیل باندې دا تمنیل ته په سکرین باندې ښکاري نو لاړ شئ زما یوټیوب ته سمې سکیل HUB دا زموږ یوټیوب چینل دی او په دې کې به تاسو ته دغه ویډیو میلاو شي دا ویډیو ګورئ تاسو بیا کولی شئ چې فری لیکل وکړئ که ستاسو تعلیم نه وي که نه تاسو به بیا داسې لیکل کوئ چې تاسو سره د 14 کس لیکل به نشي کولی نو لازم دغه ویډیو وګورئ نو ملګرو ماته چې چیټ GPT کوم لیکل وکړل هغه ما کاپي کړل سیده چې کله مې کاپي کړل دلته کې دغه ویب سایټ ته راغلم او دلته کې ما پیسټ کړل سیده اوس چې تصویر په کوم سټایل کې زه جوړول غواړم نو هغه به زه سلیکټ کړم ملګرو دلته کې به کلیک وکړئ او دلته کې به یو دغه ځان ته سلیکټ کړئ ټیک ټاک دپاره تصویر جوړوئ یوټیوب دپاره جوړوئ زه ټیک ټاک دپاره جوړوم نو ټیک ټاک به پکې سلیکټ کړم بیا چې کوم سپین غش په دې باندې به کلیک وکړم نو دا به ماته تصویران جوړ کړي نو د یو په ځای ماته 4 تصویرانې ملګرو جوړ کړل تاسو کتلی شئ مکمل فری او څومره ریلسټیک دي ملګرو تاسو به دا ونه وایئ چې دا په AI باندې جوړ شوي دي نو بالکل مکمل ریل تصویران او ریل ځای راته سلیکټ کړل او ډېر خوندور تصویران یې جوړ کړل زه اوس په دې کې ویډیو جوړوم سیده تاسو به د تصویر نه ویډیو هر چا جوړه کړي خو راځئ مړه سمپل ساده ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم زه تاسو ته د AI اوتار طریقه درښایم چې تاسو به لیپسینګ څه کوئ او تاسو به په ویډیو باندې څنګه خبرې اډ کوئ سیده به دغه دویم نمبر مې پرېښودو په دا دریم نمبر درته کلیک کوم او د دې طریقه درښایم سیده دا دویم نمبر طریقه سمپل ساده اسانه ده
نو زه به دې ځای نه د دوو کسانو تصویر راوالم چې یو عثمان غازي دی او یو زه یم سیده ملګرو تصویر مې ور اپلوډ کړلو خو نیټ ډېر زیات سلو دی که اپلوډ شي ودرېږه سیده او د هغې نه بغیر راځئ مخکې ځو مړه دا کوم آډیو آپشن دی اپلوډ آډیو سیده په دې باندې به کلیک وکړئ د دغه ځای نه به تاسو خپله آډیو اپلوډ کړئ کومه چې تاسو ریکارډ کړې وي چې که تاسو خبرې کول غواړئ نو خپله آډیو به ریکارډ کړئ او که عثمان غازي خبرې کول غواړي د هغه آډیو به اپلوډ کړئ سیده نو زه اوس اول دا خپله آډیو مې اپلوډ کړله بیا دلته د لیکلو آپشن دی اوس خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دې کې به کم یو کس خبرې کوي آډیو تا د کم یو اپلوډ کړه نو د هغې دپاره به تاسو دلته کې یو جمله ولیکئ سره چې تاسو دغه اے آی پې پوه شي نو د هغې دپاره چیټ جی پي ټي ته به راشئ او چیټ جی پي ټي ته به ووایئ چې ما سره یو تصویر دی په تصویر کې دوه کسان ناست دي په سټوډیو کې سره د یو کپړې تورې دي او د یو کپړې زیړې دي خو زه غواړم چې دا د زیړو کپړو والا کس خبرې کوي د هغې سره ما آډیو هم شیر کړله هغه آډیو والا خبرې پې ایډ کا او کوم چې د تورو کپړو والا کس دی دا صرف اخوا دېخوا ګوري او خبرې نه کوي نو دغسې لیکل به وکړي او دا به تاسو چیټ جی پي ټي ته ورکړئ سیره ملګرو دا لیکل وینئ دا ګوره زه نه کوم دا پخپله کېږي څومره تیز کېږي سیره که هغه ویډیو تاسو کده زما په یوټیوب چینل کې اپلوډ شوې ده نو تاسو به هم دغه طریقې زده کوئ مکمل نو ملګرو دا لیکل ورته ما لږ شانتې وکړل تاسو را سره په سکرین باندې کتلی شئ ما خو تاسو ته پښتو کې ویل خو زه لیکل په چیټ جی پي ټي کې په اردو باندې کوم ما ته زیاته اردو هم نه راځي په ویلو باندې نو ملګرو د هغې نه بعد به زه په دې بلیک غشي باندې کلیک وکړم سیره نو ملګرو په غشي باندې مې چې کله کلیک وکړلو تاسو را سره کتلی شئ چیټ جی پي ټي لګیا شوله او زما دپاره د تصویر جوړولو دپاره یعنې د ویډیو جوړولو دپاره هغه انګلیش کې کوم لیکل وکړل سیره دغه لیکل به زه اوس را کاپي کړم او لاړ به شم دوباره به په هغه اپس کې اپلوډ کړم په هغه ویب سایټ کې سیره او هغه تصویر آډیو خو هسې م اپلوډ شوله نو دغه لیکل به زه را کاپي کړم هر څه را سره سټیپ بای سټیپ وګورئ چې په مکمل ویډیو باندې پوه شئ په مکمل طریقه باندې پوه شئ او طریقه زده کړئ ډېره زیاته به مو په کار راشي نو دا لیکل به زه درته دلته کې رازومین کوم او دلته کې کوم دغه د لیکلو آپشن دی دلته کې به زه دا لیکل پیسټ کړم سیره ملګرو بره آډیو ده د آډیو نه لاندې لیکل مې پیسټ کړ او دلته کې دا بلیک غش دی په دې باندې به زه کلیک وکړم سیره نو زما ویډیو جوړول شروع شو د ویډیو ریزلټ پر سره ګورئ او هر څه به درته پکې سټیپ بای سټیپ راښایم نو پیلنی سټیپ وشولو چې ما پې خپلې خبرې په ویډیو باندې ایډ کړلې آډیو مې هم ورکړل لیکل مې هم ورکړل او اوس زه غواړم چې دویم سټیپ ته راشم نو زه بیا چیټ جی پي ټي ته راغلم او دغه پروفایل ته راغلم او دلته کې ما ورته سمپل ساده دومره ولیکل چې وختي کې زیړو کپړو والا کس خبرې کولې زه اوس غواړم چې همغه سین دوباره جوړ کړم یو آډیو اپلوډ کړم حکم چې د تورو کپړو والا کس دی دغه خبرې کوي نو د دې لپاره ما ته لیکل وکړه نو سمپل ساده مې ورته همغه جمله لږه بدله کړه نو اوس یې راته هماغه څنګه لیکلي چې مخکې کړي وو هغه یې وکړل خو صرف د زیړو کپړو په ځای تورې کپړې ولیکلې سیره نو هغه لیکل ما دوباره کاپي کړل ملګرو او زه دوباره همغه ویب سایټ ته راغلم او دلته کې مې بیا په اے آی اوتار باندې کلیک وکړلو همغه تصویر مې دوباره اپلوډ کړلو دلته کې په آډیو اپلوډ آډیو باندې مې کلیک وکړلو او د عثمان غازي چې کومه آډیو ده هغه مې اپلوډ کړله او د دې نه دېخوا چې کوم د لیکلو آپشن دی دلته کې مې هغه لیکل کاپي کړل کوم چې د چیټ جی پي ټي نه راغیستې دي سیره سمپل ساده طریقه ده په غشي باندې به دوباره کلیک وکړئ او تاسو سره به ګوره دوه ویډیوګانې شروع شولې زما سره لوډینګ شروع شولو اوس به ما سره ویډیوګانې جوړې شي او درته د ویډیو ریزلټ په درخوایم سیره هغه ویډیو ایډیټینګ به تاسو څنګه کوئ طریقه درخوایم ویډیو مست سکیپ کوئ ویډیو ستاسو دپاره ده نو ملګرو ما سره ویډیوګانې جوړې شوې د هغې نه بعد به زه انشوټ اپس ته راغلم او دلته کې ما په ویډیو باندې کلیک وکړلو سیره بیا مې دلته کې کلیک وکړل دا پیلنۍ ویډیو باندې زه کلیک کوم ګوته پې نیسم دلته زه چې کوم چې زما کومه ویډیو اول ټاپ کې ده نو دا زما خبرې دي دا به زه اول ایډ کړم سیره د هغې نه بعد به ورته زه ریشو سلیکټ کړم دا د فیسبوک دپاره دا ویډیو زه غواړم ټیک ټاک ته یې اپلوډ کړم نو ما ورته لاندې باندې بلیک بیک ګراوند ورکو دا زه سپینوم چې ښایسته ښکاري نو ملګرو سپین شولو تاسو را سره کتلی شئ زه اوس په دې باندې لږ شانتې لیکل کوم سیره دلته کې به په دې باندې کلیک وکړم په دې بل ټي باندې به کلیک وکړم او دلته کې به ورته زه ولیکم د عثمان غازي تی ډرامو کې باره میں معلومات سیره نو ملګرو دغه لیکل مې ورته وکړل څومره زر زر کې دا کیبورډ مکمل طریقه ما په ویډیو کې ښودلې ده هغه ویډیو لازم وګورئ دا طریقه به تاسو زده کړئ که ستاسو تعلیم نه وي بیا خو هم دغسې لیکل تاسو په اسانۍ سره کولی شئ که تعلیم مو وي نو بیا به یې په ټاپ باندې لیکل به نور هم تیز کولی شئ ډېر خوند به درکوي لیکل سیره نو دا یوه جمله ما ولیکله تاسو را سره کتلی شئ
او زه یو دویمه جمله هم لیکم چې لاندې اډ کوم صحیح ده ملګرو. بیا مې په مایک باندې کلیک وکړلو او سمپل ساده مې ورته ولیکل چې د عثمان غازی فین یہ ویډیو لازمي دی کو په دغسې مې ولیکل صحیح ده. هغه لیکل مې هم لاندې اډ کړل، تاسو را سره کتلی شئ ملګرو. بیا به دلته کې تاسو په دې پلس ایکن باندې کلیک وکړئ، دلته کې به په ویډیو فوټو باندې کلیک وکړئ او دویمه ویډیو به اپلوډ کړئ صحیح ده چې کوم سین دویم نمبر دی ملګرو. کله چې یو سین ختم شي او دویم شروع کیږي داسې دغه غوندې کې پکې راځي، یعنی خرابوالی پکې راځي، داسې پته نه لګي چې دا یو سین دی صحیح ده. نو د دې سین صحیح کېدو دپاره لاندې په دې سپین ټاګل باندې به تاسو کلیک وکړئ او دغه کې به تاسو دا دویم نمبر سلیکټ کړئ، تاسو سره به دا سین مکمل برابر شي، بالکل به یې پته نه لګي، خلک به وایي که دا یو ویډیو ده صحیح ده ملګرو. دا لیکل چې کوم دي دا به زه اخره سر ته دغه رقم ورسوم، د انشوټ ایډیټینګ خو به تاسو ته هسې هم درځي، زه به ویډیو سیو کړم او د هغې نه بعد به زه تاسو ته ریزلټ در وښایم چې ویډیو ریزلټ څنګه راغللو. نو ملګرو دا کمپلیټ طریقه راځي زه ویډیو پلی کوم. السلام علیکم عثمان غازی، आपका कितने ड्रामे सोशल मीडिया पर मौजूद है? वालेकुम अस्सलाम समीउल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मेरे कुल 30 ड्रामे सोशल मीडिया पर मौजूद हैं. ملګرو دا د اے آی مکمل کورس په کمنټ کې راته ووایي چې 100% زده کړه مو ترې وکړله او راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم که په اے آی همدغسې ویډیوز درته راوړم چې تاسو ته زده کړه وکړئ، نو لازم یو خوندور غونډې کې کمنټ وکړئ. په بله ویډیو کې به میلاویږو، په لوی الله مو سپارم.